د مزار شریف د ښاروال حافظ عبدالرحمن همت د دغه ښار د ښکلا او مثبت بدلون په موخه د هڅو په درشل کې د برکت څلورلارې د بیارغونې او د شاوخوا د سړکونو د پراخولو چارې د ښاروالۍ لخوا د برکت شرکت په مالي ملاتړ پیل شوې. ورته مهال د څلورمې ناحیې امیر وویل په یاده پروژه کې د څلورلارې شاوخوا د سړکونو پراخول، د فلزي کټارو نصبول، د تیږو کارول، د زینتي ګلونو کرل، سمسور د رنګارنګ سراونو نصبول پکې شامل دي. دا چوک ازدحام یا پر دغه سړک باندې ازدحام ډیر وو. اوس په الحمدلله دا چوک د څلور طرفه سه یو نیم په یو نیم کې راکوشنی کوو چې د خلکو ازدحام هم باندې کم شي. او د چوک څلور طرفه کټارې او د دې رنګ د خپل د چوک برکت د طرفه سه کیږي. نو ښاروالي انشاءالله خپل پوره اقدام او پوره کارونه په خپل ساحه کې کړي دي. ورته مهال د برکت شرکت استازي د دې پروژې د جوړېدو د څرنګوالي په اړه وویل چې دوی د ټولنیزو ستونزو د حل او د دې څلورلارې په بڼه کې د مثبت بدلون رامنځته کولو لپاره د مزار شریف ښاروالۍ په ملاتړ دا کار پیل کړ. بازسازی چوک بر ما دادند. 1 متر چوک به سرک قطع میشه، قطارهای چوک نو میشه، سرامیکا موزاییکایی که کار شده کلش تبدیل میشه نو میکنیم. دیگه این کار تخمینا در حدود شاید 2 ماه 3 ماه لا چیز شوه کارش ختم شوه بخیر. له بلې خوا د سیمې خلک د ښاروالۍ دا اقدام چې د ښاري زیربناو د پراختیا او د پاک او سمسور چاپیریال د رامنځته کولو په موخه ترسره کیږي ستایي. چوک برکت ساخته شد و یک اندازه مشکلات خود داشت، بعضی نواقصهای خود داشت. اینال شکر الحمدلله بازسازی که در ولایت ما جریان داره و اساس نوبت چوکی ما شد. بیرمینه انشالله الرحمن کار شروع شدیم، ابتدای کار شروع شده. مشکلات گیروبار ایجاده، مردم با مشکلات مواجه بود. حالا شکر الحمدلله با کمک امارات اسلامی به احکام شاروال صاحب ایجاده شاروال صاحب محترم چوک برکت دوباره بازسازی میشه. مساحت چوک یک درجه خود میشه، جاده کلان میشه به خاطر عبور مرور وسایل. د یادونې وړ ده چې د برکت څلورلارې له بیارغونې او د شاوخوا سړکونو له پراخولو سره به د وسایطو او د ښاریانو لپاره ګڼې اسانتیاوې برابرې شي او ورسره به دغه سیمه یوه ځانګړې ښکلا خپله کړي.